السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وتعالى. ملګرو په دې چې جوړ روغ او د صحت جامه مو په تن وي. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن معرفي کړم چې د هغه په واسطه تاسې کولی شئ خپل د موبایل ټوله مشخصات پیدا کړئ او معلوم کړئ چې واقعا ستاسې موبایل اصل دی که نه دی. نو ملګرو که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې سبسکرایب یې کړئ او همدغه رنګه دا ویډیو لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ملګرو د هغه اپلیکیشن نوم دی سیستم انفارمیشن چې زه لینک یې تاسو ته د دغه ویډیو په ډسکریپشن کې. ملګرو دغه اپلیکیشن چې تاسې خلاص کړئ همدغه رنګه یې وینئ چې سیستم ته چې تاسې راسئ خپل د موبایل د سیستم په اړه ټوله معلومات دلته لیدلی سئ، یعنی هغه اصلي معلومات یې دلته لیدلی سئ. که څوک غواړي نوی موبایل واخلي نو اول د دغه اپلیکیشن په هغه موبایل کې انسټال کړي او وروسته د ټولو مشخصات یعنی هغه اصلي مشخصات یې په دغه اپلیکیشن کې لیدلی سئ. که ګرافیک دی چې راسو ټوله د موبایل د سکرین په اړه او دلته ګورئ ریفریش ریټس یعنی 80 هرتزه دی، دا سی پی یو ټوله مشخصات تاسې دلته لیدلی سئ. همدغه رنګه که راسو میموري ته یعنی په میموري کې هم تاسې د موبایل حافظه چې څو فیصد استفاده سوي څو فیصده اوس باقي پاته ده دلته لیدلی سئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی ملګرو، حتمي به دغه اپلیکیشن تاسې خپل موبایل کې انسټال کوئ او خپل د ټول موبایل کارایان او معلومات به ګورئ. که نیټورک ته راسو دلته به تاسې د نیټورکس په اړه به تاسو ته معلومات راکړي او که کیمرې ته راسو تاسو ته د مخ او د شا د کیمرې په اړه به ټوله معلومات راکړي او وبه وایي چې څو میګا پکسله دی. او بیا به راځو بیټري ته. بیټري ډیر مهمه ده په هر موبایل کې. نو تاسې که غواړئ د یو موبایل بیټري چک کړئ د دغه موبایل په واسطه چک کولی سئ چې هغه ولټیج یې څو دی. نو حتمي به دغه موبایل اپلیکیشن به تاسې خپل کوئ او خپل د موبایل ټوله مشخصات په دغه اپلیکیشن سره معلومولی سئ. او که سنسور ته هم راسو تاسې ټوله مشخصات په سنسور کې لیدلی سئ. نو ملګرو هیله ده چې د دې اپلیکیشن څخه تاسې مفیده فایده ترېنه واخلئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی هیله ده سبسکرایب یې کړئ او دغه ویډیو حتمي خپل د ملګرو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.